والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. او د رحمان بندگان شپه څنګه تیری؟ سجدا وقیاما، یا ولاړ رب العالمین ته او یا په سجده کې خپل رب ته. د خپل رب سره معاملات څنګه دي؟ یبیتون لربهم سجدا وقیاما. د خپل رب سره معاملات دي. توجید انسانان دي چې دوی شپه ټوله تیریږي په څه کې؟ په سجده کې، په قیام کې، په قرات کې، په رکوع کې، په جړاګانو کې، په ذکر او اذکار کې، په دعاګانو کې. الله سبحانه وتعالی د دې خلکو په ډیرو ځایونو کې چې د صفات کړي دي او د دې ډیر صفات ذکر کړي دي. بعض ته به اشاره کوم چې هغه موږ راجمع کړي. کله چې شپه او دا شپه خپل تیری راوغوړي او خلک ټول لاړ شي کټونو ته، وخیږي کټونو ته، نو بیا د دې عباد الرحمن حال بیا د رب العالمین سره دي سي. الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا. ټول شپه دوی دعاګانې غواړي او چغې وایي رب العالمین ته آناء الليل ساجدا وقائما، په سجده کې او په ولاړ. یا الله ولې دې ذکر دي شي کوي؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الله د آخرت نه یریږي، د خپل رب د رحمت امید ساتي. چې په دې تهجد سره او د دې شپې د دې مونځ سره به الله ما د آخرت د سختو نه بچ کړي او په ما باندې به خپل رحمت راووروي. بیا الله دې آیتونو په آخره کې ډېره خوږه خبره کې څه وایي؟ قل وایه پیغمبره دې خلکو ته هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. پچا کې چې دا صفات او پچا کې جنې د دواړه یو شان دي؟ چېرته مې نشي کېدی. دا ته وګورئ صحیح ده چې ته به ځان ته پسې ګورې پسې چې لکه زه څوک یم، خو کوم سړی چې د شپې لمونځ کوي ګورې ته ورته نه رسي. ته خو به دا وایي چې پنځه وخته لمونځ کوم، ګیره مې پرېښودې ده، عقیده مې د سلفیت ته او بس الله بخلی یم، جنت ټکټ خو ما سره شتي. خو کوم سړی چې د شپې خپل رب ته ولاړ هغه درته نه رسي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یو سړي سره علم دی ولاړ دی خپل رب ته علم دی ځکه خو فضیلت ورته معلوم دی، د شپې هغه مانځه ته راپاڅېدلی، ټوله دنیا پرته ده وده په ارام او دی خپل رب ته ولاړ دی. الله د دغه مؤمنانو صفات ذکر کوي څه وایي؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله د شپې ډېر لږ سملي دوی. وبالأسحار هم يستغفرون. ټول شپه منځونو کې او سحر ته نږدې بیا بخاني غواړي رب العالمین نه. سحر ته نږدې بیا دعاګانې شروع شي، بیا د دوی جړاګانې شروع شي او شپې ولاړي اوږد اوږد لمونځ به کوي، اوږده اوږده رکعتونه کوي. دا خو قرآن د رب العالمین دا وایي. الله به بل ځای کې څه وایي؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الله وایي د دوی د اړخونه چې دی دا په دې تولایانو باندې داسې نه لګي چې بس پراته وي، بلکې د دوی د اړخونه یې تولایانو نه پاڅېدلي. حقیقي څه یې الله يدعون ربهم خوفا وطمعا. خپل رب ته چې دی نه چغې وایي، دعاګانې غواړي، خوفا وطمعا، د عذاب نه یېرېږي، د الله د رحمت امید ساتي. دا عباد الرحمن دي. ځان له ټیم لازم خاص کړی. د دې مطلب دا نه چې ټوله شپه هغوی ویښي، خو د شپې هغوی څه نه څه حصه لازم د خپل رب دپاره تېروي. او د سلفونو دا خبره نقل ده چې هغوی د منافقانو یو صفت دا ذکر کړی دی چې د شپې په کټ کې داسې پراته لکه لرګی چې پروت وي، او بیا د ورځې په بازارونو کې چغې وایي. دا د منافق صفت هغوی ذکر کړی چې د شپې څوک په کټ کې پروت وي، دا لرګي په شان دا منافق دی. او سهار له بازار کې چغې وایي، دغه منافق ته به دنیا پسې دوره چغې وایي، دا غټ اواز یې راویستی او کته ځي او بره ځي، ستړی کېږي نه. او چې د رب العالمین مبارک دی چې بیا د ستړی مې او بیا د هر څه. یحیی بن معاذ رحمه الله هغه دا خبره کړې، ډېره عجیبه خبره ده. وایي که ته دا غواړې چې ستا د دې زړه علاج وشي نو 5 خبرې یادې ساته. د 5 دوايانې استعمال کې ستا زړه وبرابري. اولنی قراءة القرآن بتدبر. قرآن تلاوت کول، اسی تلاوت د سوچ او فکر سره، پای کې به سوچ کې فکر وکړي. دا اولنی علاج دی. دویم
او ګېډه خالي ساته ګېډه به ډېره نه ډکې درېم د زړه د برابرېدو لپاره علاج چې دی وقیام اللیل د شپې لمونځ کول ځکه چې د شپې دا لمونځ چې کنه انسان یوازې رب العالمین ته ولاړي نو سوچ یې برابري هغه څه چې وایي په هغې پوهېږي الله طرف ته سوچي دا کم آیتونه چې وایي په دې کې سوچي دا کومې دعاګانې چې غواړي په دې کې سوچي بل دا چې دا عمل د ریاکارۍ نه صحیح د صفایي پرې نورو وختونو کې کېدای شي ریاکاري راشي خو په دې کې ریاکاري دا نه راځي الا دا چې دا سړی په ځان باندې په زور خلک خبروي هغه جدا مسله ده لکه د بعض کسانو د عادت دي چې ته لمونځ نه کوې خو چې د شپه 2 رکعته وکړي بیا سهار له ټول ملګرو ته پرون راپاڅېدلی وم چې ما چې 2 رکعته به وکړم کول دې نه چې دې وکړو نو هغه به دې حال باندې وکړو نو قیام اللیل د دې سره د زړه علاج کېږي څلورم علاج وایي د پېشمني په دې وخت کې الله ته عاجزي کوئ دعاګانې غواړئ چغې وایي الله ته جاړئ د زړه علاج سهار مانځه لږ مخکې او پنځم د زړه علاج د نیکانو خلکو سره کښېنئ د نیکانو خلکو سره چې کښېني زړه به دې برابري نیکانو خلکو سره چې کښېني ایمان به دې برابري نیکانو خلکو سره چې کښېني دینداري به دې برابري سعید ابن مسیب رحمه الله وایي کله چې یو سړی د شپې لمونځ کوي د شپې الله سبحانه وتعالی د ده په دې مخ کې یو خاص قسم رڼا پکې اچوي نور پکې اچوي نور او د دې نور د لاسه هر مسلمان د ده سره محبت کوي وایي کله نه کله داسې انسان ویني چې چېرته په ژوند کې لیدلی دی اولنی ملاقات او بیا چې د هغه نه لږ جدا شي نو بیا دې بل کس ته وایي اني لاحب هذا الرجل یاره دا سړی مې ډېر خوښ شو دا مخ یې ډېر ښکلی و په دې مخ کې نور و دې خبرو یې سم خوند کو سړی چې ټول عمر ورسره ناست وی پوه شي چې دا سړی د شپې څه کوي د تهجد کوي الله په قرآن کې څه وایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود الله وایي د صحابو په دې مخونو کې به د دې سجدو د لاسه نښې وي د دې نه هغه تور تاپ نه دی مراد چې په تندي کې به تور تاپ نه د هغوی په دې مخ کې به رڼا و یو خاص قسمه رڼا به د شپې دا مونځ چې دا په ځان باندې لازم کوي دا مه پرېږدئ یو حدیث ورته واورو امام حاکم امام بیهقي راوړی دی عجیبه حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي اتاني جبریل علیه السلام راپسې راغی فقال یا محمد ما ته ووایه محمده عش ما شئت فانک میت چې څومره ژوند تېر که خدای ساته چې ګوره مړ کېږي به څومره قیمتي نصیحت دی چې څومره ژوند تېر که آخر به څه کېږي مړ کېږي به واحبب ما شئت فانك مفارقه او چې چا سره محبت کې وکړه خدای ساته چې ته به یو ورځ جدا کېږي که هر چا سره چې محبت کې کوه که د پیسو سره کې که د مور پلار سره کې که د ښځې سره کې که د بچي سره کې که د دنیا سره کې خو ته به یو ورځ جدا کېږي او که د دیندارو خلکو سره کې بیا ورته وایي واعمل ما شئت فانك مجزي به او چې کوم عمل دې خوښ هغه کوه خدای ساته چې په آخرت کې به ته جزا میلاوي ثم قال يا محمد بيوتو يا محمد صلى الله عليه وسلم او دغه زموږ مقصد دی په دې حدیث کې شرف المؤمن قيامه بالليل د مؤمن عزت چې دی هغه د شپې په قیام کې د شپې په مانځه کې دی د مؤمن ټول عزت چې دی په کوم ځای کې پروت دی هغه د شپې په دې مانځه کې دی نن سبا چې مسلمانان کمزوري دي درسي چې غالبا مسلمان چې هغه تهجد د مونځ نه کوي بیا د جبريل وعزه استغناؤه عن الناس او د مسلمان عزت په دې کې دی چې د خلکو سره چې په لاس کې څه دي چې دې نه ځان بېزاره ساتي یو بل حدیث او دا ډېر عجیبه حدیث دی دا امام حاکم امام بیهقي رحمه الله راوړی وایي ثلاثة يحبهم الله عز وجل درې قسمه خلک دي چې الله سره محبت کوي درې قسمه يضحك إليهم الله چې کله دې خلکو ته وګوري الله خاندي الله سره محبت کوي او الله چې کله وګوري خاندي په دې دریو کې یو قسم ذکر کو چې زموږ مقصد دی هغه دا الذي له امرأة حسنا هغه انسان چې دغه ښکلې ښځه وي واده کړی او ښځه صحیح ښکلي وفراش لين حسن او داسې طلایي ورسره چې هغه طلایي پستی مزدار طلایي ورسره وي فيقوم من الليل فيذر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شاء لرقد دا سړی خپله ښکلې ښځه هم پرېږدي هغه طلایي پسته طلایي هم پرېږدي اخوږه طلایي هم پرېږدي او راپاسې ما یادوي فیذکروني ما یادوي خپل شهوت پرېږدي ویناجیني او ما سره چې رابطه قایم کړي ولو شاء لرقد او که دی وغواړي نو وده کېدی هم شي خو نه وده کېږي نه دا هغه کس دی چې رب العالمین ورسره محبت لري او دا هغه کس دی چې کله ورته رب العالمین وګوري نه خاندي تاسو دا نه غواړئ
غواړي که نه غواړي نو بیا د شپې د مونځ شروع کوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي افضل الصلاة بعد الفریضه صلاة الليل، غوره مونځ چې دی د فرض منځ نه بعد هغه د شپې د مونځ. یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي امام ترمذي راوړی دی علیکم بقیام الليل، وایي د قیام د لیل قیام الليل د شپې د مونځ په ځان باندې لازم کړئ فانه دأب الصالحین قبلکم، ستاسو نه مخکې چې څومره نیکان خلک تېر شوي هغوی به د شپې مونځونه کول. وهو قربة إلى ربكم، خپل رب ته به نږدې شئ. ومغفرة للسیئات، ګناهونه به د الله وریږئ. ومنهاة للإثم، په د ګناه نه به منع شئ د تهجد د لاسه. کوم سړی چې د شپې تهجد کوي رب العالمین یې د ګناهونو نه ساتي، الله سبحانه وتعالی حفاظت کوي. څومره فایدې په یو حدیث کې دي. یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا په سنن ترمذي کې دی وإن في الجنة غرفا، په جنت کې خاص کمرې دي ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، چې دې کمرو کې دننه کېني نو بهر چې څه دي هغه به درته ښکاري، او چې بهر کېني دننه کمره به درته ښکاري. داسې صفا کمرې به وي، داسې رڼا کمرې به وي، داسې پړقېږي به. فقام عربي، یو بدو پاڅېد یا رسول الله لمن هي، دا د چا دپاره دا کمره وړي چې دې کمرې. رسول صلی الله علیه وسلم ته لمن اطاب الکلام، چې خبرې کوي پستې خبرې کوي. دا عباد الرحمن کې موږ اولنی صفت ذکر کوو چې به وکړي څه عجزي، نو پستې خبرې هغه انسان کې چې باقي عجزي. لمن اطاب الكلام واطعم الطعام، غریبانان او فقیران او محتاجان او خلکو له خوراکونه ورکوي. وادام الصيام، او د فرض مانځنه علاوه چې نفلي روجې هم نیسي. وصلى لله بالليل والناس نيام، او د شپې د رب العالمین دپاره راپاڅي مونځ کوي. والناس نيام، او خلک ویده پراته وي. دې خلکو له به رب العالمین دا کمرې ورکوي. عائشه رضی الله عنها پسې سکسان رالو، او دا حدیث امام البانی رحمه الله په سلسله صحیحه کې راوړی، ډېر عجیبه حدیث ته وګورئ کې دی. عائشه رضی الله عنها پسې سکسان رالو، وی اخبرینا باعجب ما رأیتیه من رسول الله صلی الله علیه وسلم. په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې تاسو عجیبه لیدلي هغه موږ ته ووایه. وی فبکت، په ژړا شو، خاوند ورته رایاد شو. او بیا خاوند یې څوک خاوند دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم دی. فبکت، په ژړا شوه، او ډېر عجیبه خبرې وکړه. وی کل امره کان عجبا، دا خو هر کار عجیبه و. زار شو، وی د هغه هره طریقه داسې و چې سړی به په تعجب کې شو. هغه ناشنا انسان و، یو خاص انسان و چې رب العالمین پیدا کړی و. وی اتانی فی لیلتی، یو شپه وی په ما پسې راغی. حتی مس جلده جلدي، ما سره په کټ کې پرېوتو، او د هغه دا چمړه زما د دې چمړې سره ولګېده، یعنې موږ یو بل سره جوخ پراته. وی ثم قال، وی بیا اکدمې ما ته وی چې ذریني، ما پرېږده. پاڅېدو، ذریني، ما پرېږده. اتعبد لربي عز وجل، چې د الله بندګي لږ وکړم. وی ما ورته وی چې والله اني لاحب قربك واني احب ان تعبد ربك، الله مې قسمي زمام دا خوښه ده چې ته الله ته ډېر نږدې شي، زمام دا خوښه چې ته خپل رب بندګي وکړي. وی فقام الى القربة، رسول صلی پاسې دغه لوښي له ورغې کوم کې چې اوبه پرتې وي، او داسې وکړو، او اوبه ډېرې استعمال نه کړې. ثم قام يصلي، بیا پاسې لمونځ یې شروع کړو د شپې. فبکى حتى بل لحيته، نو ژړل یې تر دې چې دا اوښکې په دې ږیره باندې روانې شو. ثم سجد، بیا سجده ولګوله. فبکى حتى بل الارض، نو دومره وجړل چې دا اوښکې په دې ځمکه باندې روانې، دا ځمکه یې لمده کړه. ثم اضطجع، بیا چې مونځ یې ختم کړو پرېوتو په یو طرف باندې. فبکى، بیا د ځان سره ژړل. په دې کې بلال رضی الله راغی، وی یا رسول الله سهار مانځه ټیم دی. چې ویل رسول صلی الله جاړي، وی یا رسول الله ما یبکیک وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. یا پیغمبر تاسو جاړي، او الله تاسو له تېر شوي راتلونکي خطاګانې هر څه دله بخلي. رسول صلی الله علیه وسلم ویحک یا بلال وما يمنعني ان ابكي، زه به ولې نه جاړم. وقد انزل الله علي في هذه الليله، او الله نن آیتونه نازل کړي دي. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب، دا چې اوچت آیتونه الله وی نن نازل کړي دي. ویل لمن قرأها ولم يتفکر فيها، دا سړي دپاره دي تبعي چې دا آیتونه لولي او په دې کې سوچ نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی دا خبره وکړه. دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اوچت انسان دی چې ټوله شپه بولل. عائشہ رضی الله عنها د خپې به یې وچاودلې، د خپې به یې وپړسېدې. ما به ودرې چې الله خو ته بخلی ته ولې دا بندګي کوي، ما ته به وایي چې دا خو زه د الله شکر وباسم. دا د شکر بندګي وه. حدیث کې راځي، امام بخاري او مسلم راوړی دی، او دا د اخرنی حدیث ذکر کوم، او دې حدیث ته غوږ کېږدئ. ينزل ربنا تبارک وتعالى، زمونږ رب چې دی هره شپه چې دی راکوزېږي
د دنیا د اسمان ته حين يبقى ثلث الليل الاخر کله چې د شپې د اخرنۍ درې مې پاتې شي شپې په اخر کې رب العالمین کوم چې ترکوزي د دنیا اسمان ته څنګه چې دغه د شان سره خای نبی الله سبحانه وتعالى دا وی من يدعوني فاستجيب له څوک دی چې زمانه دعاګانې غواړي چې دعاګانې ولا قبول کما من يسالني څوک زمانه سغواړي فاعطي چې ورکم ولا من يستغفرني څوک بخانه غواړي د ګناونو فاغفر له زور د ګناونو وبخم په دا ټینګه پاسه کړه وی الله زه غواړم زه بخانم غواړم زما مسلم ډېر زیات دي په هغه مصیبتونو ډېر زیات دي زه جنت هم غواړم زه آخرت هم غواړم پر رب ته دغه ټینګ کوه دعا به قبول کړي او عباد الرحمن په دغه ټینګ کې ولاړ خپل رب ته ځکه خو الله د دې خاص تذکیره په قرآن کې کړې ده خلک خاص دي نو دا صفت په ځان کې راولي چې د شپې قیام کوي به کنه به کوي الله سبحانه وتعالی موږ توفیق راکړي چې دا صفات په ځان کې پیدا کو